د اسلامي امارت له لیکو څخه د ایستل شویو کسانو شمېر 3000 تنو ته ورسېده. د اسلامي امارت د صفونو د تصفیې کمیسیون مشر وایي له دې منځه زیاتره کسان تر پلټنو پیژندنې وروسته عدلي او قضایي ارګانو ته هم معرفي شوي دي. په عین حال کې د نظامي چارو کارپوهان وایي اړتیا ده چې د امنیتي ځواکونو له لیکو څخه ورځچاري او مخالف کسان وایستل شي. د اسلامي امارت له لوري د تصفیې د کمیسیون له جوړېدو 4 میاشتې وروسته د اسلامي امارت له نوم نه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور څه کم 2800 کسان د اسلامي امارت له لیکو ایستل شوي دي. شما عرض کنم که 11 ولایت را در کشور ما پاک اعلان کردیم از لوسی کسایی که استفاده جو بودند. لطف الله حکیمی یو ځل بیا خبرداری ورکوي هغه کسان به چې د اسلامي امارت له نوم نه په ناوړي ګټې اخیستنې سره خلک وځوروي عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي شي. کسایی که جرایم پیشه بودند یا مورد مراجعت کرده بودند بعد از فتح مراسم افغانستان آنها را بعضی از آنها را در ضمن اخراج به محکمه سپرده ایم. محکمه میفهمد که چقدر سزا برشان میته. بلخوا د نظامي چارو کارپوهان د اسلامي امارت له لیکو نه د هغو کسانو د ایستلو هرکلی کوي چې د اسلامي امارت له نوم نه ناوړه ګټه پورته کوي. در صورت شناسایی همچو افراد هرچه زودتر گرفتار و باید به پنجه قانون همزمان سپرده شود. خو یو شمېر هیوادوال وایي چې په بېلابېلو پلمو له ځورېدو تر پوزې رسېدلي دي. نیایی که در اواخر وجود داره یا پیدا شده مثلا سرقتای مسلحانه بگوییم، سرقتای منازل بگوییم، چون از نام امارت اسلامی استفاده می شود. باید برای اساکار خود دریشی منظم بیار کند که از پیرندمانش مردم سوء استفاده میکند. په وروستیو میاشتو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې په خپل سري ډول د ټلیفونونو او کورونو د پلټلو رپورټونه ورکړل شوي دي. خو په دې وروستیو کې امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په یوه اعلامیه کې د خلکو د خصوصي حریم پلټل منع اعلان کړي دي. ریپورټ مو که په همدې تړاو راسره د اسلامي امارت د صفونو د تصفیې کمیسیون رئیس لطیف الله حکیمي پر لیکه دی. حکیمي صاحب ستړي مه شئ. مننه خیر اوسئ. دغه د اسلامي امارت له لیکو نه کسان چې ایستل شوي دي په کومو جرمونو او په کوم خطاو باندې ایستل شوي؟ لکه تاسو پوهېږئ جرایم مختلف دي. مخکې موږ ویلي وو چې په بېلابېل جرمونه خلک لري خو ځینې پکښې ډېر جدي وي. جدي جرمونو له امله څخه ځینې کسان موږ محاکمو ته سپارلي دي. جدي جرایم موږ هغه بولو چې هغه د ټولنې د سبوتاژ کولو دپاره موږ د ملي وحدت پر خلاف باندې کوم اقدام وي لکه د داعش فتنه او نور همداراز د خلکو په زورولو کې څوک لاس لري هغوی ډېر بېغمه نه وي. هغوی به خامخا محاکمه کېږي او د اخراج تر څنګ به هغوی ته لازمه سزا هم ورکول کېږي. البته نور موږ تر نن ورځې پورې لکه تاسې په اعدادو کې وویل څه کم 2840 کسان کېږي نو څه کم 3000 کسان ګواښ کېږي په ټول ولایت کې اخراج کړي دي. او ضمنا موږ مخکې ویلي وو چې ځینې ولایت تصفیه سوي دي خو نن ما سره چې کوم تعداد پروت ده 14 ولایتونه موږ تر اوسه پورې تصفیه سوي لرو او 15 قسمه تصفیه سوي دي. انشاءالله تعالی هغه به نن ورځ سبا ورځو کې انشاءالله 2 ورځو کې به د هغو صفایي هم وشي. بیا به څو ورځې کې انشاءالله تعالی زه غواړم په خدای کول چې د ټول مطبوعاتو اعلان وکړم تر کومه ځایه پورې چې موږ توان وو هغه مراحل موږ طی کړي او موږ ټول افغانستان تصفیه کړي انشاءالله په دې راتلو. دا 15 قسمه څه ډول قسمونه دي؟ لومړی د کار لپاره طرحه جوړول دا یو ډېر ګران کار او مهم کار و او طرحه جوړول اوله په کار باندې ابتدا کول تر دې له مخکې هغه کار کوم بنسټ نه لري بنیاد نه لري. دا طرحه جوړول دا ډېر ګران کار و د خلکو پوه کول په دې باندې. دوم د هغو مجرمینو چا کسان چې هغوی جرایم لري جدي جرایم او نور د هغو نښاني کول او تفکیک د هغو د انواعو تفکیک کول. دریم د هغو په اړه باندې تحقیق کول پلټنې کول حقیقت ته ځان رسول چې دا واقعا هغسې ده که نه ده. څلورم یې د اخراج سلسله وه چې هغه اخراج سلسله دغه څلور مراحل طی شوې دا په ټول افغانستان کې طی شوي دي. البته ځینې چې تر اوسه پورې لیستونه لا نه دي رارسېدلي د هغو ولایتونو د هغو به لیستونه موږ ته راورسېږي د هغو کسانو چې نښانې شوي دي تحقیق یې شوی ده د هغو پلټنه شوې ده اخراج دپاره یې پلمه جوړه ده نو د هغو لیستونه به راورسېږي انشاءالله تعالی په نږدې راتلونکي کې موږ تاسې ټول افغانستان له دغه خلکو د نامطلوبه کسانو له لوسه څخه پاک ووینو. ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې ویډیوګانې راغلي هغوی شکایت کوي چې موږ نه کومه ګناه کړې ده او نه مو څه کوم غلط کار کړی دی بلکې راته ویل شوي چې تاسو ته نور ضرورت نشته دی جهاد همدومره ولاړ شئ. هغه بېله موضوع ده هغه د صفون تصفیې کمیسیون سره اړه نه لري. یو ځای غلط فهمي سوء تفاهم راغلی و د یوه لیوا د مسؤل او د ځینو ملګرو تر مابین هغه داسې عادي مسله وه څه ستونزه نه وه او هغه کسان چې موږ بېرته حل کړی د هغه کسان چې دغه ټولنیز شبکو کې دغه یوه ویډیو خپره کړې د هغه دې راستي موږ به د هغو د خبره هم واورو غم به یې هم وخورو او هغه کس
به هم موږ مشخص کړو چې دوی ته څه ویلي دي هغه به موږ پوه کړو د کسانو د مجاهدینو په ارزښت باندې دغه شل کاله جهاد کړی ده دا که پاک لمنې وه او واقعا هغوی سمه سابقه درلوده هغوی ته به مشکل اشاره ترانې وي که داسې و چې دا بله مسله د صفوف د اخراج مسله وه نو بېل هغه څخه نور خلک هم اخراج کړي دوی دې هم سي موږ په دې پسې حال کړی دی فکر کوم دغه کسان د پکتیکا وو هغوی د څه ستونزه راغلې وه په کابل کې لیوا سره موږ هغه تر دغه اندازې پورې خبرې نور ما په دواړو طرفو پسې حال کړی دی دواړه دې راشي د سپېڅلتوب کمیسیون ته د خپل راز موږ ته ووایي موږ به د هغو تر مابین یا روغه ورکړو یا به هغه که واقعا د اخراج وړ هغه به وباسو صحیح د تصفیې ترڅنګ تنظیم خبره هم ډیره کیږي چې تاسو هم راسره په یو وخت کې بحث کې ویلي چې تنظیم به هم کیږي مثلا ډیټابیس کول بایومټریک کول ثبت کول هغوی ته د لباسونو ځانګړي کول دا کارونه چیرته رسیدلي وزارت په مقر کې ورځ مجلس هم دا خبره پکښې وسوه ښه جدي ونیوله سو خو په لومړي قدم کې پېژندون ته دنده ورکړل سوه چې هغوی په عادي ډول باندې که معافي سابق کار ته جریان ورکړي تر څو یې وارې د تثبیت مسله سي بې له بایومټریک یعنې ساده له ساده ډول اوس څخه به انشاءالله تعالی بیا ټولو د بایومټریک دپاره په 2 مرحلې کې کار شروع کېږي تر اوسه پورې دغه لومړنۍ مرحله چې د هغه کسان چې د سپېسیفیک تر فلټر وځي او پېژندون ته معرفي کېږي هغه لا تر اوسه پورې نه ده بشپړه شوې صحیح یو بل لارښودنه شوې وه دوی ته چې تاسې په ټولنیزو شبکو کې شکایت مه کوئ د خپل مشکلاتو هغوی سره خو به څه برخورد نه کیږي نو مناسب به نه وي دوی ته چې دوی د دوی پر ځای باندې چې مشرتابه ته وایي خلک دغه خبر کې خپل رهبري خبره کې دغه پر ځای باندې ټولنیزو شبکو ته خبر باندې دا خلک بد تعبیروي او بد تعبیر لکه دغه مسله چې تاسو اشاره ورته وکول دا دوی ته مناسب نه ده اخلاقا ښه کار نه ده ورنه ښه خبره ده چې موږ ته څوک موږ د نظام عیب راوښیي سالمه مشوره راته راکړي سالم انتقاد راباندې وکړي دا ښه خبره ده په ټولنیزو شبکو کې نشر کول یې بې څخه چې دښمن وکړنګ ته لاس ته ور واچوي نوره فایده به نه وي صحیح یو بله موضوع تاسې ما ته ویلي وو چې په خپرونه کې مو راته ویلي وو چې موږ کوشش کوو چې د دوی شکایتونه د خلکو چې د اسلامي امارت د غړو نه شکایتونه لري دې دپاره یو کال سنټر جوړ کړو یا هم یو سم سیسټم ورته رامنځته کړو په لومړیو کې یا د خط په اساس باندې یا هم د وټساپ په اساس باندې تاسې دا شکایتونه څېړل په دې کې کوم پرمختګ راغلی خبر مې مطلب نه کړ تاسې زما مطلب دا چې که څوک د اسلامي امارت د کوم غړي نه شکایت ولري تاسې په لومړیو کې د یو خط په اساس باندې که نه د شکایت لیک په اساس باندې یا هم د وټساپ په اساس باندې یا هم د عریضې په اساس باندې د هغوی شکایتونه څېړل تاسو ما سره په خپرونه کې ویلي چې کیدای شي یو کال سنټر ورته جوړ کړو چې هلته موږ سره شکایتونه خلک ثبت کړي د شکایتونو د ثبت موضوع چیرته ورسېده څه رقم ده اوس هغه خو له لومړۍ ورځې څخه فعاله وه یو څو شپږ نوي شمېره چې موږ فعاله کړه هغه بیا رسیدګي نه شوی کړو ټولو امورو ته شکایتونه ډېر سره باندې بیا نو په مرکز کې 3 شمېرې نورې ورته اعلان کړي او په ولایتو کې مو مسؤلینو ته دنده ورکړه چې یوه شمېره ورته اعلان کړي یا 2 شمېرې تر څو پر هغو باندې خلک رابطه وکړي خلک شکایت درج کړي ثبت کړي د سنټر د مرکز د چې د سرمفتش مربوط یوه اداره ده د یو څو شپږ نوي په نوم باندې دغه نوم ده او دغه اداره ده او په دې کې خلک کار کوي مستقي کسان هم دي په دې کې هغه خو په منظم ډول باندې له لومړۍ ورځې څخه روانه تر اوسه پورې او بېلابېل شکایتونه راته راځي اوس د شکایتو مسؤل له ما سره راست هغه ته ما وویل چې ما رسیدګي څنګه د کېږي که نه کېږي دوی درته یو کس ورسره راست د هغه مثال یې راته وایي چې هغه د رسیدګي ستوي دا راز په سروبي کې ماشومان ما سره یو موضوع شریک کړه په سروبي کې څه کسانو بندیان سوي وو او موږ ته موضوع معلومه شوه چې هغوی غیر حق بندیان سوي دي بیا ما هغوی ته هدایت وکړئ د شکایتو له طریقه څخه شکایت دغه موضوع راغلي وو هغه ورته وویل او هغه کسان په شپه کې خلاص وو داسې هم نه چې پر هغو باندې سهار شو په زندان یعنې عملا رسیدګي کې شکایت ورته او انشاءالله تعالی موږ ژمن یو دغه د سپېسیفیک موضوع که موږ سره راونغاړو او اعلان یې کړو چې دا نوره پای ته ورسېدل هم د شکایاتو موضوع به پر ځای باندې پاتې هغه تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې موږ یو دغه شکایت ته به انشاءالله تعالی رسیدګي کوو صحیح وروستی پیغام مو خلکو او د اسلامي امارت صفونو ته څه دی تل موږ ویلي دي د مجاهدینو په اړه باندې هم او د ولس په اړه باندې هم چې سوی تفاهم دې نه راولي دا کوم کسان چې پر خپل سر باندې خلک ځوروي یا په چیک پاټونو باندې خلکو ته اذیت پېښوي یا د خلکو په شخصي حریم باندې کار دی موږ جدي ویلي دي دا د امیر المؤمنین فرمان ده د ملي دفاع وزارت حکم ده د امر معروف او نهي منکر وزارت هدایات دي او نور خوا څخه جدي
جدي غوښتنه ده، یعنې دا څلور طرفو زه خبرې دې ته کوم، جدي غوښتنه ده له خلکو سره دې بد برخورد نه کړي، ورنه هغوی زموږ په هغه زمره کې راځي چې هغوی باید موږ د هغو په اړه باندې غور وکړو، یا صفونو څخه اخراج کړو یا محکمې ته وسپارو، او ولس دې صبر او زغم او حوصله وکوي او د اسلامي امارت ملا دې مضبوطه کړي، کوم منفي ټکي چې هغه دې موږ سره شریکوي انشاءالله تعالی رسېدګي ورته کړي. ډېره زیاته مننه مفتي صاحب لطیف الله حکیمي، خدای مو راوله.